بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو مزان یا په ای کامرس باندې خبرې کوو چې ای کامرس څه شی دی. تجارت دوه قسمه دی، یو کامرس دی یو ای کامرس دی. کامرس هغه تجارت ته وایي چې ته دکان جوړ کړې، یو کسټمر درته راځي، سودا ورکوې، پیسې ترې اخلي، دکان به هم په کرایه نیسې، وخت به هم ډېر ضایع کوې، مصارف به ټول پرې کوې، یعنې اکټیو به ته هلته لګې، یعنې فعال به هلته به کار کوې، چې دې ته اکټیو انکم هم ویلی شو. او دویم راځو ای کامرس یا الکترونیک برقي تجارت چې دی یا آنلاین تجارت. په دې باندې مثلا دا پیسیو انکم لري. دا څه شی لري؟ پیسیو انکم. دې پیسیو انکم کې ډېر شیان موږ شاملولی شو چې هغې کې کولی شي مثلا یو ځای په کرایه ورکړي، یو کور ونیسي په کرایه ورکړي، خو چې ته به پیسې وي دا یې اکټیو کار ورته کوې، پیسې خوب کوې، کار شی کوې، خو تا ته یې ګټه راځي. نو ای کامرس باندې خبرې کوو. په ای کامرس کې دلته موږ سره ډېر غټ پلټفارمونه چې تاسو ته زه معرفي کوم، مثلا امازان ده، شاپیفای ده، ایبای دی، والمارت دی، ټارګټ دی، علی بابا دی، نیو ایګ دی، فلپکارټ دی، داسې نور غټ غټ کمپنیانې دي، غټ غټ پلټفارمونه لري چې دغه هلته موجود دي. یعنې ای کامرس ته کارېږي. په ای کامرس کې لکه شاپیفای دی، اوس اکثره خلک ډراپ شپینګ کوي د دې نه. نو شاید تاسو د ډراپ شپینګ ونه پېژنئ. ډراپ شپینګ څه شی دی هغه تاسو ته معرفي کوم. راځو د امازان ته راځو چې امازان خپله څه شی دی. امازان په 1994 کې جولای میاشت کې تقریبا دا اختراع شوی، جوړ شوی، تر دنه پورې تقریبا 3 بیلیونه خلک د میاشتې د دې نه هغه کوي، وزټ کوي، کسټمر ورته ورځي. 2 میلیونو نه زیات پروډکټس په دې باندې سیل کېږي. مثلا چې څه شی ووایي، 2 میلیونو نه زیات پروډکټس په امازان کې سیلینګ دی. ډېر یو غټ پلټفارم دی. ډېر د دنیا خلک، د دنیا شیان، د دنیا بزنس په دې کې روان دی چې په امازون کې ډېر طریقې کارېږي. لکه مثلا په دې باندې موږ ایف بی د دغه امازون چې د ماډلز ورته وایي که نه، ایف بی پی ایل دی، لکه پرایویټ لیبل بیا 2 بخشه لري. یو ایف بی ای ده، فولفلمنټ بای امازان، او بل ایف بی ام دی، به فولفلمنټ بای مرچنټ. دا پرایویټ لیبل خپل لیبل جوړی. مثلا ته یو په دې کې چې ایف بی ای کې ته علی بابا نه د چا نه مال اخلي، نو ډایرکټ لیږي امازان هغه ته، ویر هاوس ته، هغوی شیپینګ او فیکینګ او هر څه هغوی کوي. نو تا ته خپل هغه کوم مارجن چې تا ته فایدې دی، یعنې خاص تا واخیستو، ته قرار ناست دی، همغه تا اډرس ورکړی، راځي ګورم ځي امازان هولسیل ته، هغه باندې د امازان په سایټ کې خلک ځي ګوري، چې څوک کسټمر خوښېږي اډر کوي، امازان کسان یې هغوی ته وړي، هغوی هر شی په امازان دی، ریټرن یې، خرڅول یې، اخیستل یې، ټول شیان د امازان دي. خو امازان بیا خپله ګټه اخلي، چې په دې باندې بیا تاسو ته په راتلونکي نیکسټ ویډیو کې په هغه باندې بحث کوو چې په دې کې کوم پلانونه دي، یعنې کوم رقم اکاونټونه موږ لرو، چې انډیویژوال او پروفیشنل او یا ایل ایل سی. په دې باندې بحث کوو چې هغې کې کوم کې امازان پیسې اخلي، کوم کې څومره اخلي، په کوم پروډکټ څومره اخلي، هغې باندې ځو. اوس پرایویټ لیبل دی یا پی ایل دی، چې په دې کې ایف بی ای دی. ایف بی ای خو هر څه په امازان دي، وړل، خرڅول یې، بېرته چې یو کوم کسټمر څه وانخلي، د دې بېرته پیسې ورکول، شا ساتل یې، دا ټول امازان کوي. او ایف بی ام چې دی، ایف بی ام دې باندې زه غټه ویډیو جوړوم تاسو ته، دا ډېر غټ درس دی. ایف بی ام چې دی خاص ته یو مارکیټینګ بېرته امازان کوي، نورې هر څه په تا دي، پیکینګ هم خپله دي، ډلیوري هم په تا ده، لکه شیپینګ دی، او ټول ساتنه هم په تا ده.
بي مارچنټ سره مستقیما ته یو کسټمر سره به ورته مال لیږي او باندې خرڅوي به خو اډر چې کله هغه ته کېږي مستقیم به تا ته راځي. بل موږ هولسیل لرو یو خو پرایویټ لیبل شو. بل موږ هولسیل لرو. هولسیل چې دی هولسیل هم د امازان د ماډلو یو برخه ده چې هولسیل دا ریویو چې د ضرورت نه لري ډېر ښه اسانه بزنس دی په امازان کې چې په دې باندې خلک کولی شي زیات ډېر د دنیا خلک دا کوي. هولسیل دپاره خیر هلته بیا اکاونټ کې زر ته وایم LLC اکاونټ خلاصېږي ته هولسیل کولی شي یعنې ونده فروشي کولی شي. یو مال له لیبابا نه واخلي یو څوک درته راځي هغې باندې خرڅ کړي په ډېر اسانه په ډېر ښه بزنس دی. ریټیل اربیټراج دی. ریټیل اربیټراج هم د ماډلونو یو برخه ده چې دې کې ته کولی شي دغه برخه ده چې لکه موږ پرچون فروشي چې ورته پرچون داسې چې یو کس په امازان یو شي باندې چې هغه راځي په یو سوپر مارکیټ نه تا عکس اخیستی یا د کوم مال نه نو چا ته چا شی پکار شي بس دې ورته انتقالوي د ریټیل هغه ډراپ شپینګ ورسره کوي. آنلاین اربیټراج دی. په آنلاین اربیټراج کې هم دغه ریټیلینګ کار کوي آنلاین او ډراپ شپینګ دی چې ډراپ شپینګ په ډېرو شیانو کېږي. دا ډراپ شپینګ هم د دې یو برخه ده د خپله د امازان چې اکثره خلک ډراپ شپینګ کوي. ډراپ شپینګ ډېر ښه بزنس دی. ښه والی په شي کې دی چې ډراپ کولی شي لکه مثال شاپیفای کې ته یو اکاونټ خپل یو سټور جوړ کړې په دې کې یو ډراپ شپینګ دی یو اپلیټ مارکیټینګ دی. اپلیټ مارکیټینګ دې ته وایي چې ته یو د یو بل کمپنۍ مارکیټینګ کوې ته یې شیر کوې په سایډ په بل شي باندې هغه چې خرڅ شي بیا تا ته هغه خپله ګټه راځي 10% 15% ستا اکاونټ ته راځي. ډراپ شپینګ دې ته وایي چې یو کمپنۍ یو مال خرڅوي ته دې په خپل سایډ باندې یا په بل شي باندې ته اعلان کوې مثلا په 15 روپیو د شی واخیستو 10 روپۍ تا ولیکو خلک یې بیا دې ته نه ګوري چې دا څه شی دی. کسټمر هغه کمپنۍ برانډ ته ګوري هغه یې اخلي ته 10 روپۍ تا خرڅ کړو 15 روپۍ تا اکاونټ ته راځي نو 10 روپۍ چې بیا هسې دي بیا هغې باندې ورځي. دې ته بیا څه شی وایي ډراپ شپینګ وایي. ډراپ شپینګ بیا دا دی چې ته به یې مستقیما کس ته د انتقال یو خو ریټیل ډراپ شپ یو دی چې دی غټ ډراپ شپ بیا په دې غټ ډراپ شپینګ کې بیا خپله مثلا د امازان یو شی د خرڅ کړو ډراپ کوي وړي ورته نو ستا هغه ګټه پکې معلومه ده. خپل اډرس مه ورکړه د هغه اډرس مثلا تا په یو بل ملک کې شی خرڅ کړو ډراپ شپینګ کې اعلان یې وکړو نو ته بیرته دا د علي اکسپرس یا علي بابا نه اخلې نو ته په علي اکسپرس ته چې اډرس خپل مه ورکوه چا باندې چې د خرڅ کړی هغه اډرس ورکړه اټومیټیک بیا کمپنۍ هلته ولېږي. دې ته بیا څه شی وایي ډراپ شپینګ وایي. بل هینډ میډ دی. بعضې شیان په موږ سره په امازان کې هینډ میډ ډېر شیان جوړ شوي دي چې هینډ میډ د لاسونو برخه کې ډېر خلک صنایع کوي ډېر شیان جوړوي په هغې باندې ته هم کولی شي چې هینډ میډ باندې انکم وکړي یا پیسې انکم وکړي یا امازان مخ ته بوځئ. ته زه لیکم هینډ میډ بعضې شیان اکثره په هینډ میډ جوړ شوي په امازان کې چې خرڅېږي نو دا هم دا وګوره چې خلکو چې ولي دا ریویو وګوره ریټینګ یې وګوره نو دا هینډ میډ شیان د امازان یوه برخه ده. نو موږ کولی شو دا ویډیو مې ځکه په پښتو ډک کړه چې پښتنو ورونه باید د سخت کارونه نو لاس واخلي. د سخت کارونه دا معنی چېرته هغه په دوبۍ سعودي په نورو ملکونو کې چا سخت کاري یا سخته ډریوري یا د بیلچې کاري یا د بلډینګ کاري بس دې مخ ته وړي نو کوشش وکړي دا هر څوک کولی شي چې $500 هم ولري دغه بزنس شروع کولی شي او پر مخ تللی شي او ترقي کولی شي. نو د وخت نه استفاده وکړئ. د امازان کې انشاءالله زما لیکچر زما د فیسبوک سبسکرایب کړئ او هغه د بیل بټن آن کړئ نو کله چې زه نوې ویډیو 2 هفته کې زه 2-3 ویډیوګانې اچوم د لیکچر د سټپ بای سټپ به ټول په قدم قدم به انشاءالله تر اخره پورې تاسو ته زه دا تشریح کوم چې دې کې څه شی دي
څنګه موږ کولی شو چې د امازان اکاونټ خلاص کړو، څومره کولی شو، څنګه چیرته کوم مال واخلو، په څه طریقې خرڅ کړو. زه به انشاءالله تاسو ته دا ټول مکمل معلومات په پښتو ژبه درکوم او انشاءالله دا پښتنو ته به دا خدمت کوم. نو ډېره مننه، ویډیو ته ستا لایک کړئ او شیر کړئ.